سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ و جوړ د صحت په جامو کې اوسئ. دلته وایي قاره پیما کشتۍ. دا څو منزله ده او د یو هیواد نه بل هیواد ته سفر کوي. زمونږ اشرار رونه خو پرېږده چې خلک ووژني. بدبخته خلک کوم ساحو ته ورسېدل، ستا د وژنې نه هېڅ لاس وانخسته. ته وګوره په میاشتو میاشتو خلکو په دغه ځای کې دا نه پوهېږم چې څو منزله ده، چې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس 12 منزله ده، نه پوهېږم چې څو منزله ده. خو په هر حال ووژنئ، مه پرېږدئ. افغانان په هر رنګ یې ووژنئ او در په دره یې کوي. ستاسو لاسته راوړنه څه شی؟ بیا یو کیني وایي چې ما جهاد کړی ده او ما شهیدان ورکړي دي. ظالمه تا چې جهاد کړی ده، تا چې شهیدان ورکړي دي، کومه دا لاسته راوړنه دی؟ دا د ونکوور ښار ده او د ونکوور ښار کې په یو خوا کې دغه کشتۍ ده چې دا په میاشتو میاشتو مزل کوي او ځي بل هیوادونو ته. خلکو پکې کوټې نیولي او درګرده پکې اوسېږي. دا یې هغه دود چې تېروځي او هغه پاس منزل کې. دلته تقریبا 1100 کسانه کار کوي په دې ځای کې او 1100 کسانه په دې کشتۍ کې یوازې د دې نیبر ده پکې کار کوي. زیات خلک د دې دیدن لپاره د لرو لرو ځایونو راځي. نو زه بیا هم د جهادي رهبرانو ته پیغام پرېږدم چې تاسو ووژنئ خلک او په هر نامه باندې ووژنئ. مه پرېږدئ دا هېواد هم در په دره یې کوي چې په هر نامه باندې وژنئ، خو وژل تاسو لپاره ډېر ښه کار ده. هېڅکله تاسو د وطن لپاره د سولې د امنیت خبرې ونه کولې. تاسو کومه لاسته راوړنه د وطن لپاره ونه ده درلودلې. همیش جنګ، جدل، وژنه. دنه عبرت واخلئ. خلک په تاسو باندې پاچایانې کوي، دنه عبرت واخلئ. دا کشتۍ. خدای په امان دوستانو. ویډیو به ځان سره شیر کوئ. الله مو مل.